اوس څرنګه ما فکر کاوه چې په بیټرۍ چلیدونکي برقي موټر به موږ ټول چلوو او هر ځای به یې سړی کرایه کولی شي. خو اوس زیات خلک د هایدروجني موټرو په هکله خبرې کوي. لږ صبر وکړئ، دا موټر په کابو 20 کاله د مخه وړاندیز شوی، که څه هم هغه مهال یې مروج ماشینونه درلودل. خو تر اوسه ولې د هایدروجني موټرو طرحه نه ده تطبیق شوې؟ د صنعتي اتحادیې او د هغې مخکښې استازي یې لا دمخه لري، خو د برقي موټرو پر وړاندې یې ښېګڼې څه دي؟ برقي موټر د زیاتې فاصلې په وهلو کې ستونزه لري. په دې باندې کار روان دی، خو باید 2-3 یا 4 ساعته یې چارج کړي. څوک به دې ته زړه ښه کړي چې د رخصتیو د تګ پر مهال 250 کیلومتره وروسته دمه وکړي. زما په اند دا واقعا یو انتخاب نه دی. هایدروجني موټر څه ډول کار کوي؟ دغه موټر چې ورته د سوان د حجرې موټر هم ویل کېدلی شي دا ډول فعالیت کوي. د هوا اکسیجن او د ټانک هایدروجن د سوان په حجره کې سره یو ځای کیږي. دلته برق تولیدیږي چې د یو برقي ماشین د تحرک لپاره کاریږي. له سلنسر څخه یې د عادي موټر په شان ګاز نه خارجېږي، بلکې ورڅخه اوبه څڅېږي. دا په دې معنی چې د برق تولید باید حداقل 2 برابره ډیر شي. دا چې دغه څه ترلاسه شي باید سولر او بادي انرژۍ ته پراختیا ورکړل شي، څو په یو وخت کې د ترانسپورت او د خلکو استعمال ته کافي برېښنا میسر وي. دا په دې معنی چې wenn wir Wasserstoff in der Mobilität nutzen wollen, که له هایدروجن څخه د حمل او نقل لپاره استفاده کول غواړو او اجازه یې ولرو، نو بیا د هایدروجن یوازې د بدیلې انرژۍ له لارې باید تولید شي. طبعا هغه هېوادونه چې پراخه ځمکې لمر او باد لري او زموږ د انرژۍ د شرکتونو سره همکارۍ ته لیواله وي، موږ باید ورسره سوداګریزې اړیکې جوړې کړو تر څو زموږ شرکتونه هلته د بدیلې انرژۍ په دستګاو کې هایدروجن تولید او د پایپونو او کښتیو له لارې آلمان انتقال کړی شي. پوه شوم د بدیلې انرژۍ تولید باید په لوړه اندازه زیات کړل شي څو هایدروجن تولید کړو. خو دلته یوه ستونزه په خپله د هایدروجن کمښت او بله ستونزه د اړینو زیربناوو لکه د تیلو د ټانکونو کمی دی. په برلین کې یوازې 5 د هایدروجن ټانکونه دي او په ټول آلمان کې لا هم شمیر تر 90 نه دی اوښتی. ټانک کیدل یې یوازې 3 دقیقې وخت نیسي او موټر بیا 1500 کیلومتره واټن وهلی شي. Das 100 Kilometer Autofahren kostet genauso viel wie mit einem normalen Dieselfahrzeug. Also es ist für den Kunden das Fahren nicht teurer. Man hat sich mit der Industrie geeinigt, jetzt eine signifikante Zahl, nämlich insgesamt 400 Tankstellen erstmal aufzubauen, ohne genau zu gucken, wie viele Autos es eigentlich gibt. د بدیلې انرژۍ او د هایدروجن د تولید لپاره پر تګلارو غور روان دی. په ډسمبر میاشت کې د آلمان فدرالي حکومت په چیلي هیواد کې یوه نوې ازمایښتي پروژه پیل کړه. زمنز شرکت غواړي په راتلونکي کې د هایدروجن په مرسته د سوان ترکیبي مایع جوړه کړي. له دې کبله کارپوهان پر دې باور دي چې هایدروجن اوس جدي نیول کېږي. Wir hatten vor 10 Jahren was eher so ein bisschen ingenieursgetrieben, da draußen smarte, tolle Technologie. Wir haben jetzt klare, verbindliche Klimaziele. Durch den Green Deal nochmal ambitioniertere Klimaziele. Und die Erkenntnis einfach gewonnen, dass das mit Verbrennungsmotoren nicht mehr zu erreichen ist. Wir brauchen andere Technologien. د دې ترڅنګ د هایدروجن او ورسره تړلو محصولاتو نړیوال بازار هم مخ پر ودې دی. دا به یو ډېر هیله بښونکی لید وي که په رښتیا هم په 10 کلونو کې د آلمان پر سړکونو د هایدروجني موټرو شمېر په ښکاره په اندازه زیات شي.